السلام علیکم دوستانو، الله تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ او د صحت په جامو کې به پټ اوسئ. دوستانو راځئ نن یوې ښکلې ویډیو سره راغلی یم. دوستانو که چیرې تاسو د شپې انټرنیټ کاروئ یا هم موبایل کاروئ نو دوستانو دغه ویډیو در سره حتما وګورئ، ځکه په دغه ویډیو چې دا موږ د دې باره کې جوړه کړې ده چې که چیرې تاسو د شپې موبایل کاروئ نو څنګه خپلې سترګې د موبایل له رڼا څخه بچ وساتو. یعنې دغه د موبایل رڼا چې دا ډیره تیزه ده، نو څنګه کولی شو چې د موبایل له رڼا څخه دغه خپلې سترګې بچ وساتو. که چیرې تاسې د موبایل رڼا زیاته وي نو ستاسې سترګې به خرابیږي ډیر زر، او دا به تاسو ته اوس مشکل نه پیدا کیږي، یعنې اوس به تاسو په دې باندې نه پوهیږئ، خو کله چې تاسې په راتلونکي کې وګورئ نو ستاسې سترګې به ډیرې ضعیفې شوي وي. دا به تاسو ته په فیوچر یعنې راتلونکي کې پته بیا ولګیږي. نو دوستانو ډیر ضروري اپلیکیشن دی. که چیرې تاسو د موبایل دغه برایټنس وګورئ، دا د موبایل کې د دغې څخه ډیر نه کمیږي. خو دوستانو نن درته یو داسې ښکلی اپلیکیشن ښیم چې هغې سره تاسو کولی شئ چې د موبایل رڼا ډیره کمه کوئ. د شپې چې تاسو کله موبایل کاروئ نو بیا به تاسو ته هیڅ مشکل نه وي. نو دوستانو تاسو به راشئ پلی سټور ته، او په پلی سټور کې به ولیکئ نایټ موډ. نایټ موډ دا ګوره دغه دی، دا به پکې ولیکئ او دا لومړنی اپلیکیشن چې دی دا به انسټال کړئ. ما انسټال کړی دی او تاسو به انسټال کړئ. زه له دې ځای څخه اوپن کوم. نو دوستانو کله چې موږ له دې ځای څخه اوپن کړئ نو تاسو دلته وینئ د دې دغه برایټنس چې دی دا په 50 باندې ولاړ دی. نو دوستانو دا تاسو به دا راښکته کړئ څو ته 10 ته. 10 ته چې کله دا راښکته کړئ نو له هغې څخه وروسته به تاسې دغلته پاس د سټارټ بټن چې درته ښکاري غټه، په دې باندې به تاسو کلیک وکئ. نو تاسو ته ښکاري چې د موبایل رڼا ډیره کمزورې شوه، او تاسو کولی شئ چې د شپې په دې کې ګوتې ووهئ، ستاسې نظر به بچ وي او تاسو ته به هیڅ ضرر نه رسیږي، او په راتلونکي کې به هم درته کوم مشکل نه وي. خو بیا مو کله که د زیاتولو نو بیا به هم په همدې نایټ موډ باندې به کلیک وکئ او دلته به د سټاپ بټن ووهئ، نو دې ته به خپل عادي حالت ته راشي. نو دوستانو دا ډېر ښایسته اپلیکیشن دی او په دې سره زموږ سترګې بچ کیږي. نو ښایسته اپلیکیشن دی، او که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو حتما لایک کړئ، او که چیرې تاسو زموږ چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ د داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره. تر بیا ښې چارې.